د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ وای. په نننۍ درس کې بولې جزر سره آشنا شو. ما مخکې تعریف لیکلات په دې ډول تعریف حواله شو. هغه توان لرونکي عددونه چې توان کې کسر شتون ولري د جزر په نامه یادېږي. یا داسې ولا شو لهي عددونو څخه عبارت ده چې توان کسر وي. دا په دې معنا کچېری ولرو ا په توان دی ا می پر ان همدغه اعدادو توان یعنی دی ا عدد توان کسر ده همدغه ته ویل کیږي جزر. هم دې ته ویل کیږي جزر. دا مساوي کیږي ا دی انم جزر په توان دی ام همدغه ا دی جزر مجزور بلل کیږي. ا دی جزر مجزور بلل کیږي. ان دی جزر ام دی جزر دی مجزور توان بلل کیږي. دی مجزور توان بلل کیږي او ان دی جزر درجه په نامه یادېږي. ان دی جزر درجه په نامه یادېږي. کله چې موږ داسې عدد ولرو چې په توان کې کسر شتون ولري دې عدد ته ویل کېږي جزر چې مساوي کېږي ا په توان د ام د انم جزر لاندې ا مجزور بلل کېږي ام د مجزور توان بلل کېږي ان د جزر درجه په نامه یادېږي. یو څو مهمه خبره د جزر لپاره دا به تاسو په یاد وي. لومړی دا چې د هر په صفر په توان دی هر جزر صفر په توان دی هر جزر مساوي کېږي ل صفر سره. صفر په توان دی هر جزر مساوي کېږي ل صفر سره. یعنی په دې معنا دقت کوئ کچېرې موږ ولرو صفر د سلم جزر لاندې نو دا مساوي ده ل صفر سره. یا کچېرې ولرو صفر د دولسم جزر لاندې بیا هم مساوي کېږي ل صفر سره. یعنی صفر د هر جزر لاندې مساوي ل صفر سره ده. دویم دا کچېرې مجزور ل یو سره مساوي بیا هم حاصل ل صفر سره ل یو سره مساوي کېږي. یعنی مساوي ده ل یو سره. یو په توان د هر جزر مساوي کېږي ل یو سره. یعنی کچېرې ولیکو یو د لسم جزر لاندې حاصل مساوي ل یو سره ده. یا کچېرې ولیکو یو د شلم جزر لاندې بیا هم حاصل مساوي ل یو سره کېږي. یعنی یو د هر جزر لاندې حاصل مساوي ل یو سره ده. یو بله مهمه خبره دا هم په یاد در سره ولرئ کچېرې د مجزور توان د درجې سره د اختصار وړ وي نو باید اختصار کړلی شي او اختصار کولی شو. یعنی کچېرې ولرو ا په توان د ان د انم جزر لاندې همدا توان د دې جزر ل درجې سره اختصار کولی شو حاصل ل ا سره مساوي کېږي. یعنی کچېرې ولرو 12 په توان د څلور د دویم جزر لاندې نو موږ کولی شو ولیکو 2 ضرب 2 څلور کېږي یو ضرب 2 ل 2 سره مساوي کېږي. یعنی حاصل مساوي کېږي 12 په توان د 2. یا بل مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولرو 3 په توان د 2 د مربع جزر لاندې همدغه 2 ل درجې سره اختصار کوو حاصل ل 2 سره مساوي کېږي. یو بله مهمه خبره د جزرونو دپاره دا مو باید په یاد وي هر جزر چې درجه لیکل شوی نه وي درجه مساوي ل 2 سره ده. یعنی په دې ډول دقت وکړئ کچېرې موږ ولرو ا د انم جزر لاندې دا په دې معنا چې د جزر درجه
مساوي لیدو سره ده. لکه څه ډول چې موږ په تیرو درسو کې زده کړو که چیرې یو عدد علامه نه وي لیکل شوی نو موږ ویلو چې علامه مثبت ده. په همدې ډول که چیرې د جذر درجه نه وي لیکل شوی نو درجه مساوي لیدو سره ده. یعنی یو دوه مثالو ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو 14 نو دا په دې معنی چې 14 د دویم جذر لاندې دي. دا هم په یاد در سره ولرئ کله چې د جذر درجه 2 وي دې ته مربع ویلی شو. کله چې د جذر درجه 2 وه مربع ورته ویل شو او کله چې د جذر درجه 3 سره مساوي وه نو هغه جذر د مکعب جذر په نامه یادیږي. یو بله مهمه نکته د جذرونو په اړه که چیرې ولرو موږ مثبت منفی A د جذر درجه تاک وي نو حاصل کېږي مثبت منفی. که مثبت وي مثبت که منفی وي منفی بي. یعنی یو حاصل بي لاسته راځي که مثبت وي مثبت که منفی وي منفی بي لاسته راځي. مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو مثبت 8 د یو تاک جذر لاندې یعنی درو جذر لاندې نو موږ لیکلی شو 2 په توان د 3 د دریم جذر لاندې درجه اختصار کوو. 8 مساوي دي که نه 2 په توان د 3 چې تیرو درسو کې د طاقت کې موږ زده کړي وو 2 لیکلی شو 2 په توان د 3 که چیرې ضرب کو 2 2 4 2 8 یعنی مساوي ل 8 سره ده. همدا عدد مساوي کېږي ل مثبت 2 سره که چیرې داسې وي چې منفي 8 وي د یو تاک جذر لاندې یعنی درجه چی شی وي تاک وي 3 یو تاک عدد ده نو موږ لیکلی شو منفي 2 په توان د 3 د دریم جذر لاندې همدغه توان له جذر سره تفریق لیمانځه وړو اختصار کوي نو حاصل به شي -2. یعنی دا په دې معنی کله چې د یوه جذر درجه تا کوي که منفي عدد وي جواب منفي په لاس راځي که مثبت عدد وي جواب مثبت په لاس راځي. دویمه خبره د جذرونو په اړه د درجې دپاره دا په دې ډول ده که چیرې داسې وي چې درجه جفته وي که چیرې داسې وي چې ولرو منفي A درجه جفته وي نو دا جذر مهمی ده یو بله مهمه خبره د جذرونو په اړه که داسې وه چې جذرونه مجذور مساوي د -1 سره وي مجذور مساوي ل -1 سره وي درجه 2 وي یعنی مربع وي د دې حاصل مساوي کېږي ل آی سره چې انشاءالله د دې په اړه په راتلونکي کې بشپړ یو فصل درس لرو په حروفي الجبر کې به په تفصیل سره انشاءالله زده کوو. که چیرې له اطراف مربع کو یعنی دواړې خواوې مربع کو نو بیا موږ لیکلی شو چې آی مربع مساوي ل -1 سره کېږي. آی مربع ل -1 سره مساوي کېږي. د جذرونو په اړه یو څو مهمې نکتې وي. که چیرې صفر وي مجذور حاصل صفر لاسته راځي. که چیرې مجذور یو وي په هره درجه د جذر حاصل یو کېږي. که چیرې د جذر درجه د مجذور توان د جذر له درجې سره د اختصار کولو وړو نو باید اختصار کړل شي یا اختصار کولای شو.
کچېرې داسې وه چې د جذر درجه لیکل شوې نه وه دا په دې معنی چې د جذر درجه مساوي لیدو سره ده د جذر درجه لیدو سره مساوي ده کچېرې د جذر درجه تاکه وي مجذور که مثبت وي که منفي وي جواب لري کچېرې جفته وي مجذور منفي جواب نه لري بغیر له منفیو څخه که مربع جذر وي نو مساوي کېږي له آی سره آی مربع مساوي یو منفي یو سره چې د دې په اړه انشاءالله په راتلونکي کې بشپړ درس لرو همالته یې په تفصیل سره انشاءالله زده کوو کچېرې وغواړو جذر تکات ته تبدیل کو یا تکات جذر ته تبدیل کو څه ډول تبدیلولی شو کچېرې ولرو دوه مربع څه ډول کولی شو تکات ته تبدیل کو د دې تکات ته تبدیلولو دپاره مجذور په خپل حال باندې لیکو مجذور په خپل حال باندې لیکو د جذر درجه چې عبارت له دوو څخه ده درجه د کسر په مخرج کې لیکل کېږي د مجذور توان په صورت کې لیکل کېږي په دې ډول تبدیلولی شو کچېرې ولرو ایکس د انعام جذر لاندې څه ډول تبدیلولی شو دقت وکړئ ایکس یعنی مجذور په خپل حال باندې لیکو درجه د جذر د کسر په مخرج کې لیکل کېږي توان د مجذور په صورت کې لیکلی شو یو بل مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولرو 12 په توان د 14 د پنځم جذر لاندې څه ډول تبدیلیږي مجذور په خپل حال باندې لیکو د جذر درجه د کسر په مخرج کې لیکو او توان په صورت کې لیکل کېږي یو بل مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولرو پی په توان د ټي د کیو په نامه جذر لاندې څه ډول تبدیلو پی په خپل حال باندې لیکو همدغه د مجذور توان صورت کې لیکل کېږي د کسر او مخرج کې درجه لیکلی شو په دې ډول تبدیلولی شو کچېرې ولرو وای په توان د ایکس د ام جذر لاندې څه ډول تبدیلیږي دقت کوئ وای په خپل حال باندې لیکو همدغه توان د مجذور د کسر په صورت کې او په مخرج کې درجه لیکلی شو په دې ډول کولی شو یو جذر توان لرونکي عدد ته تبدیل کو کچېرې وغواړو توان لرونکی عدد یعنی کسر جذر ته تبدیل کو څه ډول تبدیلولی شو مثالونو ته دقت کوئ کچېرې ولرو 12 په توان د 1/2 چې مجذور ده په خپل حال باندې لیکو همدغه د کسر مخرج درجه د جذر جوړیږي او توان په خپل حال د 12 یعنی صورت توان جوړیږي یا یو کچېرې 12 ته ورکو مساوي کېږي له 12 سره یعنی 12 مربع یو بل مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولرو 9 په توان د 3/2 دا یو توان لرونکی عدد څه ډول کولی شو جذر ته تبدیل کو وای په خپل حال باندې لیکو هیڅ تغییر نه کیرولو مخرج د کسر درجه جوړیږي د جذر او توان د صورت د جذر توان جوړیږي یعنی په دې ډول تبدیلولی شو یو بل مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولرو ای په توان د 1/5 ای په توان د
یو پر 15 څه ډول تبدیلیږي. ا په خپل حال باندې لیکو درجه 50 سره مساوي کیږي په توان دی او هر عدد په توان دی او مساوي له همای عدد سره چې په تکتونو کې مو دا حیثیت زده کړی وو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. که چیرې ولرو x y په توان دی x y په توان دی یو پر x y په توان دی یو پر x څه ډول تبدیلیږي. y مجذور د جذر جوړیږي. x چې مخرج د کسر ده د جذر درجه جوړیږي. توان دی y په خپل حال لیکو نو y په توان دی او مساوي کیږي لی y سره x y د x جذر لاندې. په دې ډول کولای شو یو توان لرونکی نکاسر توان لرونکی عدد جذر ته تبدیل کړو. انشاءالله چې تاسو به د جذر په اړه یو څه پوه شوي وای. د جذر تعریف مو وکړو یو څو مهمې نکتې چې د جذرونو لپاره مهمې له هغې سره آشنا شو او بل دا مو زده کړل څه ډول کولی شو یو کسر توان لرونکی عدد ته تبدیل کړو یعنې جذر کسر نه بلکې جذر طاقت ته تبدیل کو او بل مو دا زده کړل څه ډول کولی شو طاقت جذر ته تبدیل کړو. راتلونکی درس به زموږ او تاسې انشاءالله د اعدادو جذر مربع پیدا کول وي. تر راتلونکي درس تاسو مهرباني وکړئ همدغه درس چې نن ویل شولو په تفصیل سره یې زده کړئ او په دې نه په ځانونه پوه کړئ چې کومې نکتې د جذرونو دپاره مهمې دي او څه ډول کولی شو طاقت جذر طاقت ته تبدیل کړو. راتلونکي درس کې به انشاءالله د اعدادو جذر مربع پیدا کولو سره آشنا کیږو چې په دوو طریقو باندې پیدا کیږي. یو عمومي طریقه ده دویمه د تجزیه طریقه ده. راتلونکي درس پورې مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښې مطالعې ولرئ.